د مینې څلوېښت اصول 11مه برخه شمس قونیه 18 د اکتوبر 1244 زیږدیز کال. دا مې پخوانی عادت دی. هر وخت چې تکراروم کوم ښار ته چې ننوځم اولې دروازه کې ودرېږم، په اولیاو سلام اچوم او ښار ته د ننوتو اجازه ترې اخلم. دې ته نه ګورم چې اولیا مړه دي که ژوندي، پټ دي که ښکاره، بس په ټولو سلام اچوم او اجازه ترې اخلم. په دې دومره کلونو کې هیڅ یو کلي او ښار ته بې اجازې نه یم ننوتی. دا مهمه نه ده چې مسلمانان پکې اوسېږي که یهودیان او عیسویان. په هر ځای کې حتما د خدای ولیان وي. دوی له دیني او بدني توپیرونو اوښتي او په ژوند کې د نړۍ رهبران شوي دي. د خپل عادت له مخې مې قونیې ته له ننوتلو مخکې هم د ښار په اولیاو سلام واچوه، خو د نورو وخت په پرتله دلته اولیا لکه د قبرونو خازې غلي وو. ځواب یې رانه کړ. ما ویل غږ به یې زما نه وي اورېدلی. بیا مې په لوړ غږ سلام ور واچوه، خو بیا هم ځواب رانغی. زه پوه شوم چې د قونې اولیاو مې غږ اورېدلی، خو نه پوهېږم چې ولې د ننوتلو اجازه نه راکوي. خپلې خبرې مې باد ته وسپارلې چې دوی ته یې ورسوي. ای د قونې اولیاو، ولې مې ننوتو ته نه پرېږدئ؟ ځواب راغی، ای درویشه، د ننوتو اجازه درکوو، خو دې ښار کې درته دوه شیان په تمه دي، یا به د ریا مینه یا بې نهایته کرکه. یو ځل بیا فکر وکړه. ورته ومې ویل پروا نه کوي، مینه چې شته همدا مې بس ده. بیا اولیاو ښار ته د ننوتلو اجازه راکړه، خو سمدستي ښار ته نه دننه کېدم. لاړم او په یوه لوړه غونډۍ د سیړۍ سوري ته کېناستم. آس مې همالته په وښو کې څرېده. ما مخامخ د ښار منظرې ته کتل. ښار د لمر رڼا ته ځلېده. سپیو غپل، خرو ینګل، ماشومانو خندل او سوداګرو او دکاندارانو چغې وهلې. دې غږونو کې ښار کې د وران ژوند شاهدي ورکوله. څوک پوهېدل چې د تړلو کړکیو او دروازو شاته څه روان دي. زه نابلده ښار ته ننوتم. په اول کې مې ویره او اندېښنه لرله، خو بیا له 40 قوانینو یو رایاد شو. 14 قانون: خدای چې درته کوم بدلونونه در پیښ کړل ور تسلیم شه. مقاومت مه ورسره کوه. پرېږده چې ژوند ستا په ضد نه بلکې تا سره روان شي. هیڅ وخت مه وایه چې ژوند مې ټیټېږي. ته څه خبرې که ژوند دې په ټیټ حالت کې له لوړه ښه وي، ته په خپل ګټه او تاوان نه پوهېږې. د الله فیصلو ته باید تسلیم شي. زه لا هم دې فکرونو کې ډوب وم چې یو خوږ غږ مې واورېد. درویشه سلام علیکم. مخ مې ور واړوه. ګورم یو لوړ دنګ کلیوال سړی دی. غټې موزې په پښو دي. مخ یې لمر تور کړی او په یوه غوایي راسپور دی. غوایي پسې ګاډۍ هم تړلې. غوایي زوړ او وچکلک دی، لکه چې ورځې په ختمېدو وې. ځواب مې ورکړ، وعلیکم سلام. پوښتنه یې وکړه، څنګه یوازې ناستې؟ که ستړی شوی یې راځه ګاډۍ ته راوخېږه، زه به دې ښار ته ورسوم. زه مسکی شوم. ورته ومې کتل او ومې ویل ودان اوسې، خو په خپلو پښو ستا له دې ګاډۍ زه زر رسېږم. ځواب یې راکړ، دې غوایي ته داسې کم مه ګوره. زوړ او ضعیفه دی، خو زما وفادار ملګری دی. پوه شوم چې سړی خفه شو. خبرې را باندې درنې شوې. زر ودرېدم. درناوی مې وکړ. زه د دې نړۍ یو وړه زره یم. څنګه مې د کوم انسان یا حیوان سپکاوی کولی شو؟ زړه مې مات کړی و. خفه وم او دا زړه مې باید بیرته لاسته راوړی وای. بښنه مې باید ترې غوښتې وای. ومې ویل ښه له تا او غوایي دواړو دې بښنه غواړم. تېر وتم. ومې بښئ. حق حیران شو. ما ته یې رډ رډ رالیدل. ویې ویل لکه چې زه دی ځوروم. بیا یې وویل تر اوسه چا داسې کار نه و کړی. په شونډو یې خوږه مسکا راخپره شوه. ومې ویل تر اوسه د چا له غوایي بښنه نه وه غوښتې؟ ویې ویل دا هم ده، خو ما ویل چې ما نه هم چا بښنه نه ده غوښتې. هر وخت زه له نورو بښنه غواړم، که هغوی تېروځي هم ترې بښنه غواړم. په دې خبره یې خفه شوم. ومې ویل ځوانه، خدای په قرآن کې وایي ما انسان ډېر ښکلی پیدا کړی دی. انسان لوړ او ارزښتمند دی، عاجز او بېوسه نه دی. د خدای په 99 صفتونو عاجزي نشته. دا هم یو قانون دی. هلک خپل سر ګراوه او ویې ویل کوم قانون؟ ورته مې وویل 15 قانون. خدای جل جلاله ټول انسانان له دننه او بهر پوره پیدا کړي دي. ټول انسانان بشپړه بڼه
نړۍ ته راغلي. هره پیښه او هره کیسه دې لپاره کیږي چې لا ډیر فکر وکړي او خپلې تیروتنې جبران کړي. خدای زموږ په نیمګړتیاوو ازمایي، ځکه د بشریت د پیدا کولو موخه کمال دی. ځوان سترګې ورپولې او ویې ویل ته هم دلته واز او بیان اورېدو ته راغلی یې؟ که داسې وي زر باید روان شي، ځکه نن به تر نورو ورځو خلک ډیر وي. خبرې جالبې دي که نه؟ زه پوه شوم چې څوک ښیي. نږدې مې په زړه ولاړ و. ورته ومې ویل د رومي مسلې مو ولې خوښیږي؟ یوه شېبه غلی و، اسمان ته یې وکتل لکه په هر څه چې فکر کوي. بیا یې وویل دا 10 میاشتې سختې پیښې وشوې. اول وچکالي وشوه، بیا مغولو حمله وکړه، کورونه یې سېزل، ورانه یې کوو، سړي یې وژل او ښځې یې وړلې. د روم لواس او قیصر ځمکې یې ونیولې. خو ما په دې وخت کې نه څه زیان ونه لید او نه مې هم په کورنۍ څه وشول. خو دې ټولو سره بیا هم تل نارامه یم او زړه کې مې یو غم مې خپله هم نه پوهېږم چې ولې. ومې پوښت دا نو رومي سره څه کار لري؟ ویې ویل ټول وایي چې یو څو واره که د مولانا مجلس ته لاړ شم او خبرې یې واورم غم او خفګان به مې راکم شي. ما ته د انسان غم او خفګان بد نه ښکارېده. دروغ او ریا انسان خوشحالوي او حقیقتونه یې خفه کوي. څوک چې دې نړۍ کې څومره ډېر پوهیږي هومره ډېر دردیږي. خو دا خبره مې هغه ته ونه کړه. ورته ومې ویل راځه چې ښار ته لاړ شو. په لاره راته د رومي کیسې وکړه. سړی مې آس خپلې ګاډۍ پورې وتړه او زه ورسره خوا کې کېناستم. ډوډۍ او پنیر یې راکړ، دا مو هم خوړل او کیسې مو کولې. په سر مو شین اسمان ځلېده او د اولیاو په اجازه مې خونې کې لومړی قدم کېښود. له ګاډۍ چې ښکته شوم ومې ویل په ځان پام کوه. هغه هم راته وویل مسلو اورېدو ته حتما راشه. ورته ومې ویل اوس نه کېږي، بیا به کله درشم. زړه مې غوښتل چې ډېر زر مسلې واورم او مولانا ووینم، خو له دې مخکې مې باید یو بل کار کړی وی. د خلکو منځ ته لاړ وی چې وګورم د رومي په اړه څه وایي. ښار کې باید بلد شوی وی، ملګري به مې وروسته لیدل، خو لومړی باید په دې پوه شوی وی چې د نورو خلکو په سترګو کې څنګه دي. دا کار مې په دې خاطر کوو چې په اړه یې زما تصور پوره شي. سوالګر حسن، قونیه، 18 د اکتوبر 1240 کال. ژوند مې داسې دی لکه څوک چې د ژرندې 2 پلونو کې ګیر شوی وي. د مرګ او ژوند ترمنځ ګیر شوی یم. دا کوراړه یا جزام هم داسې بد مرض دی. میندې راباندې بچي ویروي، ماشومان مې په تیږو ولي ملنډې راباندې وهي، دوکانداران مې د دوکان له مخې شړي چې ورځې سپېره نه کړم. امیدوارې ښځې رانه مخ اړوي، ځکه دوی فکر کوي چې زما په لیدو به یې په بچي څه وشي. خو دوی په یو شي نه پوهیږي. دوی زموږ د نه لیدو لپاره هر څه کوي، خو اصل کې موږ خپله له دوی ځان لرې کوو. د دوی خواخوږي او زړهسوی نه تښتوو. جزام مرض لوی عذاب دی. هره ورځ دې د بدن یوه ټوټه خوري. اول د پوټکی توریږي، بیا څرمنې غوندې سپین او پستیږي، بیا د بله ورځ لاسونو، پنډیو، اوږو او مخ د چرګې هګۍ غوندې دانې دانې کیږي. دا بیا تل سوی او خارښ کوي. شیبه وروسته به ته وایې چې زه خارښ غلی سو، خو ګورې به چې دا لا پسې لویږي او پړسیږي. لاسونه دې پنجه کیږي او مخ دې دومره بدرنګېږي چې پیژندل هم سخت شي. زه اوس سترګې هم نشم رپولی. له سترګو مې بې اختیاره اوښکې روانې وې، له خولې مې لاړې بهیږي، مخه یې نشم نیولی. د لاسونو 6 نوکان مې لوېدلي وام به اوس لویږي. خو عجیبه دا ده چې ویښته مې لا نه دي توی شوي، ټول لا ولاړ دي. په دې کار باید ځان بختور وګڼم. ما اورېدلي چې فرنګ کې دا جزام مریضان له ښاره وباسي او د ښار دروازې ورپسې پورې کوي چې بیا رانه شي. خو قونیه داسې نه ده. دلته موږ ځان سره یو کړنګانی یا زنګ ګرځوو. په دې نورو خلک چندان نه پوهیږي. نور خلک پوهیږو چې موږ د جزام ناروغۍ لرو. دا زنګ چې را سره وي ښار کې ګرځېدی شو. دا د خدای شکر دی چې سوال کولی شو، ګنې لوږې به وهلي وو. جزامیان 2 کاره کوی شي، یا به سوال کوي یا به نورو ته دعا، او شکر دی په دې دواړو خېټه ډکېږي. خو زه نه پوهیږم خلک ولې داسې فکر کوي چې زموږ دعاګانې زر قبلیږي.
موږ لکه چې خدای ته ډیر مهم یو. عجیبه کمعقله فکر دی. که داسې وي زه به اوس داسې نه وم، خو خیر هغوی په دې باور دي له موږ غواړي چې ناروغانو، معذورو او زړو مشرانو ته یې دعا وکړو. دې خلکو سره دوی په لانجه اوښتي وي. دا خلک بیا په دې دعا موږ ته پیسې او ډوډۍ راکوي. خو زه په دې خلکو پوه نه شوم. دوی په لارو کوڅو کې موږ ته د سپي په کاسه کې اوبه راکوي. بیا چې ناروغه شي زموږ دعاګانو ته یې سترګې نیولې وي. نورو ځایونو کې موږ دوه توته ارزښت نه لرو، خو کومو کورونو کې چې د مرګ ویره وي موږ پکې پاچاهي کوو. دعا په ټیټ سر کوم، د شونډو لاندې عربي کلمې وایم او په ډیره خشوع عبادت کوم. څه وکړم نو؟ بله لارم نشته. زه نه وایم چې خدای به ګنې زموږ جزامي غږ هم واوري چې تر څو مې له وسه کیږي خیرات به غواړم او په پیسو به دعاګانې کوم. ځکه خیرات غوښتلو کې خو څوک نه تیر باسم. د جمعې ورځ سوالګرو ته سره زر وي او که روژه هم وي بیا یې هم 5 واړه ګوتې په غوړو کې دي. د روژې په وروستیو ورځو کې د سوالګرو جیبونه پړسېدلي وي. په دې ورځ سغن خلک هم خیرات ورکوي، ځکه دوی وایي چې ګناه یې وبخښل شي او په دې خاطر پیسې، ډوډۍ او نور بلا ډیر څیزونه خیراتوي. دې ورځو کې دوی خپله سوالګرو پسې کوڅه په کوڅه او سوالګر چې هر څومره غریب او په بده ورځ وي دوی ورته هغومره خوشحالیږي. په دې ورځ دوی خپل ضمیر آراموي او موږ که هر څومره بدرنګ او کرکجن یو ویره رانه نه کوي. نن ورځ هم راته غوړه ښکاري، ځکه مولانا منبر ته ختلی، خلک جومات ته راغلي او صفونه ډک شوي دي. دننه جومات یې ډک کړی، ځینې خلک بهر د جومات انګړ کې ناست دي. مولانا چې کوم مجلس کې مسلې کوي د ښار ټول سوالګر او ګنګکپان کې صبر ورته راټولیږي. نن هم راټول شوي. زه جومات ته مخامخ د سپیدار ونې ته تکیه یم. زه نورو سوالګرو غوندې چغې او فریادونه نه کوم. یو کچکول مې مخې ته ایښی او په تمه ناست یم. د جزام مرض یوه ګټه دا ده چې چغو او زاریو ته حاجت نشته. خلکو ته نور هیڅ مه وایه، یوازې یو وار ورته خپله مخه وښیه، خپله به په ټوله کیسه پوه شي. نن مې هم هماغه کار وکړه. کېناستم، د سوال کاسه مې مخ ته کېښوده. شیبه لا تېره نه وه چې د سکو کړنګهار پکې جوړ شو. ټولې سکې مې میسوې. زه یې د تغرای او شیر نشان کیسه کې نه یم. علاودین چې دلته پاچا شوی قانون یې اسانه کړی. اوس دلته د حلب، فاطمې، دینار، بغداد خلیفه سکې او د ایټالیا د فلورنس سکې هم چلیږي. حکومت چې مني زموږ سوالګرو پکې څه کار دی. سکو سره را باندې د ونې څو پاڼې هم راولوېدې. ما سپیدار ته تکیه وهلې وه او ده را باندې خپلې زیړې سوربخنې پاڼې راشیندلې. باد به چې راغی یو پڼ پاڼې به را باندې راتوی شي. ځان سره مې وویل چې زه هم دې ونې غوندې یم. همداسې نه ده؟ په خزان کې له ونې د ده د بدن برخه بیلیږي او جزامي مې هم همداسې. زه هم څنډلی نه وم. هره ورځ به مې یوه ټوټه پوټکی بدن او غړي رانه بیلیدل. هره ورځ به مې یوه ټوټه رانه تله. ونه خو ښه وه، پسرلي کې بیا پاڼې نیوې، خو ما به چې کومه ټوټه له لاسه ورکړه بیا مې هېڅکله نه موندله. څوک به چې کاسې کې پیسې رااچوي مخ ته مې نه ګوري. زر پیسې واچوي او رانه تیر شي. دا خلک چې خیرات ورکوي د سوالګر مخ ته ولې نه ګوري؟ لکه چې ویریږي چې د دوی سپیره سوری پرې ورنشي. خلکو ته موږ له مجرمینو او قاتلینو هم بد ښکارو. دا مجرمین چې کورم کارو نه کوي خلک یې ښه نه بولي، خو بیا هم پرې سترګې پټوي. خو موږ سره بیا داسې چلن کوي لکه بیخي د خدای پیدا چې نه یو. خلک چې موږ ته راوګوري مرګ ور یاد شي. دوی دا نشي منلی چې مرګ ورته ګنې دومره نږدې دی، ځکه له موږه ژر تېرېږي. آن پیسې چې راکوي هم نه راګوري. زه هم دې فکرونو اخیستی وم چې شاته مې چیغه پورته شوه. یو کس ویل چې راغی راغی رومي راغی او څنګه لا راغی. په سپین آس راسپور و، ژیړه چپنه یې اغوستې وه. د پاسې پرې د مرجانو ملغلرو او طلایي پاڼو کار شوی و په چپنه یې. شاته ورپسې مریدان، مینوال او پلویان را روان وو. دا له ټولو مخکې دنګه غړی روان و. راښکون، ځیرکتیا، پوهه او ډاډ پرې حاکم غوندې و.
دا د باد اوبو او خاورې پاچا و. تا به ویل آسې هم ګنې پوهېږي چې څوک پې سپور دی. داسې په ناز او له غرور ډک ګامونه یې اخیستل. سکې مې جیب ته کړې. په لنګۍ مې خپل نیم مخ پټ کړ او مخ په جومات شوم. صفونه دومره ډک و چې د پښې ښودو ځای پکې نه و. کېناستل خو لا پرېږده، خو د جزام بله ګټه دا ده چې هر ځای کې ځان ځایولی شي، ځکه څوک در سره خوا کې نه کیني، ځان در نه ساتي. ما هم په همدې برکت ځان په یو کونج کې وټومبه او څو شېبې وروسته مسلې شروع شوې. رومي شروع وکړه: عزیزانو. غږ به یې لوړ او ټیټ کېده. کله کله موږ شکمن شو او ځان راته ټیټ او کمزوری ښکاره شي. خو موږ یوازې په دې نړۍ کې یوه ذره نه یو. موږ د ادراک او ارادي قوت او خپل عقل او شعور لرو. نو ښایي ځینې خلک دا پوښتنه وکړي چې زموږ دا کمزوری وجود د دې لویو کائناتو په وړاندې څه ارزښت لري؟ نن هم دا پوښتنه ځوابوو. د لومړي صف په سر کې د مولانا 2 زمن ناست و. خلک وایي چې مشر زوی سلطان ولد خپلې مور ته ختلی، هماغسې معصومه څېره لري، لوړې وروځې، بادامي سترګې او پراخه ټنډه. خوا کې ورسره وړوکی ورور علاودین ناست و. هاخوا دېخوا یې کتل، داسې ښکارېده چې دواړه په خپل پلار ویاړي. مولانا شیبه غلی و او بیا یې خبره وغځوله. د آدم او هوا اولاد ته خدای داسې علم ورکړی چې غرونه او سیندونه ورته غاړه ایښوي. ځکه الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي موږ دا امانت غرونو او سیندونو ته ورکاوه، خو هغوی وویرېدل او ویې نه مانه. ما بیا موږ انسان ته ورکړ. اوس چې انسان دومره لوړ مقام مرتبه لري او دومره لوی مسؤلیت، ولې تر هغه ځان ته ټیټ مقام ټاکي چې خدای ورته ټاکلی دی؟ ولې ځان په لوی لاس ټیټوي؟ ولې ځان سپک ګڼي؟ ولې د وزارت نه د رسالت ته مخه کوي؟ رومي په شمار غږېده. غږ یې ډاډه و، خبرو کې نه بندېده. ښې کلمې ویلې. یو وار به چې کوم مثال ورکه بیا یې نه ورکاوه. ویل خدای و اسمانونو کې په یوه تخت ناست دی، ټولو ته نږدې دی. موږ دا ټول دردونه او تکلیفونه په دې خاطر زغمو چې خدای جل جلاله ته نږدې شو. تاسې خپل لاس ته وګورئ، ګوتې راټولې او بیرته سیده کولی شئ. راټولې ګوتې بیرته خلاصیږي. که داسې نه وي نو فلج به وو. زموږ ژوند او نړۍ هم داسې ده. یوه ورځ خلاصه وي، بله ورځ تړلې وي. یوه ورځ مو زړه تنګ وي، بله ورځ مو زړه خوشحاله او پراخه وي. ژوند له همدې تضادونو جوړ دی. تاسې مرغیو ته وګورئ، دوی چې الوزي یو وزر ښکته کوي او بل پورته کوي، یعنې یو ځل خوښي او بل ځل. ژوند همداسې دی، همداسې همغږي او متوازن دی. د رومي خبرې راته جالبې وې، یعنې غم او خوشحالي د مرغیو د وزرو غوندې سره تړلي وو. دې خبرو مې زړه روښانه کړ، خو سمدستي را سره پوښتنه پیدا شوه: مولانا غم، درد، ستونزې، محرومي او بدمرغي څه لیدلي؟ د یو مشهور سړي زوی و. پلار نیکه یې ښه مشهور خلک وو، له لویې کورنۍ وو، ژوند یې ښه وو. یوازې مشره میرمن یې مړه شوې وه. که دا غم یې وي، خواړه یې د سپینو زرو په کاشوغه خوړلي وو. له ښو عالمانو یې سبق ویلی وو. د څنګه زما غوندې جزامي سړي ته د ستونزو او کړاوونو د ګاللو فضیلت بیانوو. خلق مې تریخ شو، غوسه شوم، ستونی مې را ډک شو. دا خدای ولې د تشبیه پر ځای تضاد ډیر خوښوي؟ ولې یې بې عدالتي تر عدالته ډیره خوښه راځي؟ ولې یې توپیر د ورتهوالي په ځای ډیر خوښیږي؟ ولې افراط او تفرید پیدا کړی؟ ما ته یې دا له ستونزو ډک ژوند راکړی او مولانا ته یې هغه شان او شوکت ورکړی. هغه په خلکو کې لکه ملغلره ځلېده او زه د شرمه پټ مخ ګرځېدم. که دا مولانا زما په ځای وی، څنګه ژوند به یې کوو؟ ښه په دې پوهېده چې سړی له عرشه فرش ته راوغورځوي، سپک شي، ورټل شي، بېوزه شي او سوالګر شي. څه پرې تېرېږي؟ آیا یوه ورځ حلق د نورو خلکو غوندې تریخ شوی دی؟ که هغه زما غوندې ژوند کړی وی، مولانا ترې جوړېده. دې خبرو مې خلق راتنګ کړ، غوسه راغله. زړه کې مې مولانا ته د مینې او احترام ځای کرکې او غوسې ونیو. نوره مې ګزاره نه کېده. یو کس مې ټیل وهه او له هغه ځایه راووتم. خوا کې ناست کس راته حیران و، ځکه په دې ځای کې خلکو سره ما ځان نښلو او زه ترې راوتم.
خو هغوی زما د دې کار په معنا څه پوهېدل. د مینې 40 اصول 12مه برخه شمس قونیه 18 د اکتوبر 1244 کال. اول کار مې دا و چې د شپې ځای پیدا کړم. کلیوال هلک نه چې بیل شوم د کوټې په لټه کې شوم. په ټولو کاروانسرایونو راته د شکرچي کاروانسرای ښه ښکاره شو. 4 کوټې راوښودې. یوې کې سامان تر نورو کم و. همدا مې ونیوه. یو نری توشک، یوه زړه کمپله، یو ویلې شوې شمعه او یوه خاصه خښته چې سر ته مې د بالښت په ځای ایښوده. دا سامان مې ټولې کوټې کې خوندي کړ. برنډې ته ووتم. ښایسته سیل ترې کېده. ټول ښار غونډۍ او لمنې ترې ښکارېدې. له کلونو مې یو ډول ژوند کاوه، خو په دې ورځ مې ورسره مخه ښه وکړه او یو ځای کې دیره شوم. دویم کار مې قونیې کې ګرځېدل و. په هر قدم له یوه نوې ژبې او یو نوي رواج سره مخ کېدم. کولی سندرغاړې، عرب او عیسوي سیالان، یهودي سوداګر، فرنګي درویشیان، بوډۍ راهبان، هندو پاړوګران او له چین ماچین راغلي مداریان مې ولیدل. له زردشتي کیسه ویونکو او رومي فیلسوفانو سره هم مخ شوم. له شیدو سپینې وینځې مې لیدې چې ژبې یې له ویرې نښتې. تور لوړ دنګ سړي مې ولیدل. نایان مې ولیدل چې د نایتوب سامان ورسره و او د سړک په غاړو خلکو ته په تمه و. کاهنان مې ولیدل چې ښیښه یې غونډاري ورسره و. هغه صلیبیان مې هم ولیدل چې قدس ته روان او د جګړې را تښتېدلي سرتېري هم ګرځېدل راګرځېدل. ایټالوي، فرانسوي، یوناني، فارسي، ارمني، عبراني، کردي، ترکي، عربي او نور ډېرې نابلده ژبې مې واورېدې. خو په دې ټولو جلا خلکو کې یو ټکی مشترک یا شریک و، او هغه دا چې ټول نیمګړي وو. لکه کوم نیمګړی هنري اثر چې تکمیل ته په تمه وي. د قونې ښار بابل کلا غوندې و. د سترګو په رپ کې به هر څه خراب شول، بدل به شول، ځای په ځای به شول، بیا به را جوړ شول او بیا به بدل شول، ژوندي به شول او بیا مړه به شول. په ښار کې عجیبه ګڼه ګوڼه او ټیل ماټیل جوړ و. هر سړی خپلې ورکې پسې اخیستی و. ټول له یو درده رنځېدل، خو هیڅ چا سره دا حل لاره او دوا نه وه موجوده. ما ټولو خلکو ته په یوه سترګه کتل، له ځانه بیل او د دې خلکو زړه ته نږدې شوم او ومې ویل: 14 قانون. الله بې عیبه او بې نقصه دی. هغه سره مینه اسانه ده. سخته خدا ده چې فانی انسان سره د هغه په ټولو بدۍ او نیمګړتیاوو بیا هم مینه وکړو. خدا مه هیروئ، موږ هغه څه سره مینه لرلی شو چې خپله یې پیژنو. مخلوق چې تر څو ونه پیژنو او درک یې نه کړو، تر هغه یې خالق سره هم هماغسې مینه نشو کولی څنګه چې پکار ده. تر ماښامه د ښار کوڅو کې وګرځېدم. سوداګر خولې خولې و او ما ورسره ټولې لارې کوڅې ګچ کړې. 2 کسه به چې یو ځای شول، د مولانا کیسې به یې کولې. زړه مې غوښتل چې پوه شم مشهورېدل بلا څنګه خوند کوي. دې مشهورتیا ګنې نفس له بدلونه نه منندویه کوو. په همدې فکرونو کې ډوب وم. د مولانا د جومات لاره رانه پاتې شوه او ورته مخامخ په بله لاره سم شوم. ورو ورو ځایونه بدلېدل. د قونې شمال ته روان وم. څومره به چې مخکې تلم، کورونو به خام او رانېدل او په لارو کوڅو کې به د ماشومانو غږونه او د بېوزلو فریادونه زیاتېدل. څومره چې به مخکې تلم، د اوږې دوا او غوړیو وږم زیاتېده. بالاخره یوې تنګې کوڅې ته ورسېدم. دلته 3 بویونه له نورو تیز وو: مشک، خوله او شهوت. لکه چې د قونې ښه بدنام مالت ته مې سر راوتی و. د کوڅې پورته سر کې یو زوړ کور و. مخې ته یې 100 ښځو پیتاوی کوو. زه چې ورنږدې شوم، دوی هم غلې شوې او ما ته یې راوکتل. سترګې یې شوخې وې. شاته یې ښایسته انګړ و او دومره ښایسته ګلان پکې ولاړ چې سړی به یې حیرانه و. سودا مې شوه چې دا باغچه به د چا وي. انګړ ته چې ننوتم، دروازه په چیغو را بیرته شوه. له کوره یوه ښځه راووته. لوړه ونه، غټ سر، غټه خېټه، پلن څټ او غوښن مخې و. سترګې به یې چې پټې کړې، پوزه به یې پکې ورکه شوه. شونډې یې پیړې وې. د پاسنۍ شونډې یې شنه وه. پوه شوم چې دا نرښځی دی. ما نه یې پوښتنه وکړه: ته څوک یې او دلته څه کوې؟ مخ یې جګ او ټیټ و. کله به ښځه شوه او کله به سړی شو. ځان مې ور وپېژنده. څه یې ونه ویل.
د نوم پوښتنه مې ترې وکړه. ځان یې کوڼ کړ. لاس یې داسې وخوځول لکه مچان چې شړي. راته ویې ویل ځه د خیره، دا ځای د تا لپاره نه دی. ما ویل ولې؟ ویې ویل ړوند دی، دا فحشه خانه ده. تاسې درویشان خپل عبادتونه کوئ، ښځو نه خو سترګه کوئ، ته دلته څه کوې؟ خلک وایي چې د دې ځای خاوند یم، بده ښځه به یم، خو خبر نه دی چې هر کال زکات ورکوم، روژې کې ځان بندوم. ګوره هسې غوسه راځي. تا ته وایم د دې ځای نه پښې وباسه هله، دا ځای بدنام دی، بیا د پلو دې مخ ته روان اړوي. ما ورته وویل خو بدي په انسان کې دننه وي، بهر نه وي، دا یو قانون دی. ویلې د څه شي قانون؟ خیر خدای. ورته مې وویل 18 قانون. ناولتوب او چټلي په خلکو کې دننه وي، په جامو کې نه وي، په زړونو کې وي. ظاهري چټلي که هر څومره ډېره وي په منځلو پاکیږي، خو په کینې او بدنیتۍ اخته زړه په منځلو نه پاکیږي. زما په خبرو یې غوږ ونه ګراوه. ویې ویل اوف، یو خو ستاسې درویشانو د لاسه ټول د مخې لیوني، دلته هر رقم خلق راځي، خو درویش لا نه دي راغلي. بیا مې دلته له سترګو شوې. خدای به دا ځای په دې خاطر وران کړي چې د هغه د لارې یو سړی مې بې لارې کړ. هله زه د خیره. په خندا مې ورته وویل ته څه وایې چې دا د خدای لکه چې ظالم او جابر دی، او په هره وړه تېروتنه به راباندې د تیږو او چنګوښو باران کوي. ستا فکر خو ډېر کم عقل دی. ښځې په خپلو نازکو بریتو ګوتې ووهلې او برګه شوه. ورته ومې ویل مه ورخطا کېږه، زه پایشه خانې ته نه یم راغلی، په دې ګلانو مې سترګې ولګېدې، په دې پسې راغلی یم. ښځې وږې پورته واچولې. ویې ویل ښه، دا ښایي دا خو زما د ګلدښتې د لاسونو برکت دی. مخې ته ولاړو ښځو کې یوې ته اشاره وکړه. ځوانه نجلۍ وه، نری زنه، سپین پوټکی او ښایسته د هوسۍ غوندې سترګې، خو په دې سترګو کې ژور غم له ورایه ښکارېده. ښایسته سترګو وړی و. ما چې ولیده پوه شوم چې نږدې وخت کې ژوند کې بدلون راځي. ښځې ته مې وویل دا جنۍ به ژر په معنوي سفر روانه شي او دا ځای به تل لپاره پرېږدي، خو په هغه ورځ یې مخه مه نیسه. ښځې په غوسه وویل ای خدای دې واخله، تا ته ځان څه ښکاري؟ ها، دا زما سرمایه ده، زه پوهېږم څه ورسره وکم. پوه شوې؟ زه د دې ځای مشر او خاوند یم. زه رنګ دې له دې ځای ورکه، بیا دې دلته ونه ګورم، ګنې اعصاب مې خرابېږي، بیا دې کار کوم. ومې ویل دا لا څوک شو؟ ویې ویل آسماني بلا ده، دومره خطري سړی دی چې مه کوه پوښتنه. ومې ویل هر څوک چې وي به غم یې نه راځي، زه اوس ځم، کېدای شي بیا راشم، په بیا لیدو مې مه حیرانېږه. زه هم درویش نه یم چې یوازې تسبیح اړوي او تلاوت کوي. زه په هر ځای کې تلاوت کوم. ما ته هره واوره، هر میږی او هر ژوندی شی یو قرآن دی او زه یې لولم. ښځې په ویرې وپوښتلم څه دې ویل؟ ته خلک هم لکه کتاب غوندې لولې؟ بیا یې په کړس کړس وخندل او ویې ویل په چټیاتو سر شوی لیونی یې. ومې ویل هر انسان یو خلاص کتاب دی او لوستو ته په تمه دی. هر ژوندی شی ساه اخلي او حرکت کوي، په اصل کې یو کتاب دی، خو په دې شرط چې ځان وپېژنې، که فحشه یې، که پاکره یې، که بې باوره یې او که باوري، د خدای پېژندو په هیله یې. دا مینه موږ سره سمه پیدا شوې او زموږ په تل کې پټوي. بس دې ته په تمه ده چې یوه ورځ وپېژندل شي، او دا هم یو قانون دی. دا ځل یې د قانون پوښتنه ونه کړه. زه ورته خپله لګیا شوم. ومې ویل 18 قانون. د دې دنیا ټول شکونه او اندېښنې په موږ کې دننه دي. شیطان زموږ په لاره کې ناسته کومه لویه بلا نه ده. شیطان په موږ کې دننه دی، شیطان نورو کې نه، په خپل ځان کې ولټوه. هر څوک چې خپل نفس وپېژني خدای وپېژني، څوک چې د ځان په لټه کې وي خدای پېژندلې اجر دی. ښځې دا ځل لاسونه جوړه کړل، مخې ته لږه راټیټه شوه او په غوسه یې سر تر پښو ولیدم. بیا یې چغې کړې ته دې فاحشو ته مسلې کوې، خدای خبر څوک یې او قونې کې څه کوې؟ خو زما دا نجونې نشي بې لارې کولی چې هر څوک یې بیا دلته را نشي، او که راغلی اعصاب خراب یې ته وایم چې دا ژبه درنه پرې کړې او ما ته یې راوړې چې ځان ته یې سره کړم او ویې خورم. اعلی نورتهمپټون 28 د مې 2008 کال. نن چې اعلی را پاڅېده تر نورو ورځو ډېره ناراسته وه. دا ناراستي یې ناهیلي نه وه، خو
خو هیڅ شي خوند نه ورکاوه. تا به ویل چې دا څه ورسره شوي چې دې نه غوښتل. زړه یې ویل چې لوی بدلون په راتلو دی او دا یې په تمه ده. پخلنځي کې یې قهوه پخوله چې په المارۍ کې یو کاغذ وموند. کاغذ کې د خپلو راتلونکو کارونو لیست لیکلی و. ټول یې ولوست. کوم کارونه چې یې کړي وو هغه یې په سره قلم ووهل. په کاغذ کې یې لیکلي وو دا کارونه باید له 40 کلنۍ مخکې وکړم. نور شیان یې کورنۍ او روغتیا په اړه وو. خو وروستی کار یې دا و د زړه دروازې دې مینې ته پرانیزه. الله چې دا وروستی جمله ولیده ځان سره یې وویل خدای خبر دا مې په کوم فکر کې لیکلی دی لکه چې د مینې لار کتاب تاثیر و. الله دې ورځو کې د عزیز زهارا ناول لوسته او یوازې په مینه یې فکر کاوه. ګرانه عزیز زهارا، نن مې کلیزه ده او فکر کوم همدا مې د ژوند د بدلون ټکی دی. انسان چې 40 کلن چې بیا د زړه د زړښت او دروندوالي احساس کوي. دا موضوع په موږ ښځو کې ډېره وي. البته مجلې وایي چې د انسان عمر اوږد شوی او نننی 40 کلن پخوانی 30 کلن دی. پرونی 40 کلن به حتما نننی 80 کلن وي. خو موږ څوک تیر باسي 40 کلن وي. اوس مو هر څه کې برخه ډېره شوې، پوهه مو ډېره شوې، مثبت لید مو ډېر شوی، فکر مو پوخ شوی، په مخ کې مو ګونځې پیدا شوي او ویښته مو هم په سپینېدو دي. اوس له پخوا ډېره ستړې او ضعیفه یم. پخوا به کلیزو ته خوشحالېدم خو نه پوهېږم چې نن مې ولې زړه خفه دی. کیدای شي همدا خفګان به وي چې نور به مې عمر همداسې تېرېږي. له دې ویرېږم. خو آیا اوس په ژوند کې کوم بدلون راوړلی شم؟ دا درته وایم چې دې پوښتنې ته هو ځواب ورکولی شم او نه. ځکه له دواړو ویرېږم. ستا د روغتیا په هیله ملګری دې اعلی. یادونه لیک مې لکه چې ډېر شخصي و. خیر بښنه کوه. دې ورځو کې ځان سره اخته یم. یا به ستا د ناول تاثیر وي یا به د پاخه عمر خفګان داسې وي. ګرانې اعلی، کلیزه دې بختوره شه. 40 کلنه ښځو او نر دواړو ته ښه عمر دی. 40 خاص عدد دی. د نوح توپان 40 ورځې و او ټوله دنیا اوبو ونیوه. دا منم چې توپان ورانی کوه خو ټوله جمع شوې چټلې ځان سره یوړه او ټولو ته یې د یو نوي ژوندانه فرصت ورکړ. په اسلامي تصوف کې 40 یعنې لوړ مقام او مرتبې ته تګ او د معنوي ویښتابه نښه شعور 4 اصلي مرتبې او هره مرتبه 10 درجې لري چې ټولې 40 درجې کېږي. عیسی علیه السلام 40 کاله دښتو او رغونو کې وګرځېد او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم 40 کلنۍ کې پیغمبر شو. بودا 40 کاله ونې لاندې تیر کړل او فکر یې وکړ چې د دې ټولو سره د شمس 40 اصول هم مه هېروه. 40 کلنۍ کې انسان ته نوی مسؤلیت سپارل کېږي. خو زه وایم چې ته ښایسته عمر ته رسېدلی. 40 دومره قوي عادت دی چې ویښتو سپینوالی او د مخ ګونځې په وړاندې هیڅ ارزښت نه لري. په ځان پام کوه. ستا عزیز. ګلدخته، قونیه، 8 اکتوبر 1244 کال. له کلونو په همدې کار اخته یم خو په یوې خبرې پوه نه شوم. ټول خلک وایي چې په احساس سره وړاندې او په فاحشو یې زړه سوځي. خو هیڅوک بیا دا نه مني چې فاحشه هم توبه ویستې او نوي ژوند شروع کولو ته وهڅوي. دوی وایي چې یو وار چې دې ډنډ ته ولوېدې ټول عمر به پکې پرته وې. زه نه پوهېږم چې ولې. زه دومره پوهېږم چې دنیا کې ډېر خلک د بل په خفګان خوشحالېږي او خوند ورکوي. که یو انسان له دې بد غم او بدمرغۍ خلاصېږي د دوی زړه چوي خو خلک ترې لګیا وي. ما ویلي چې یوه ورځ به له دې ځایه ځم. نن بیا ځمکې ځای نه راکوه. زړه مې ویل چې د مولانا مسلې واورم خو کتلی له مشرې به مې اجازه اخیستې وه. هغې به بیا راپورې خندل او ویل به یې دا فاحشې کله نه په مسلو راغلی دي. په چا چې ملنډې ووهې بیا دومره خاندي چې مخې سم تک سور شي. ځان سره مې وویل چې راځه دروغ ورته ووایه. د لوړ دنګ او گنجي درویش له تګ وروسته مشره په فکرونو کې ډوبه وه. په دې حالت کې به یې زړه لږ نرم و. ما هم ویل چې راځه همدا وخت دی. خواته یې ورغلم. ورته ومې ویل چې بازار ته سودا پسې ځم. باور یې وکړ خو باور به یې خود کوونو. دا نه هم کال دی چې د سپي غوندې ورته کارېږم او منډې وهم. دومره باور خو به کوي. مشرې مې وویل چې لاړ شه خو گنجینه در سره واخله. ښه څه خبره نه وه. د گنجکې زړه د وړې ماشومې غوندې پاک و. د خدای ساده ګله وه او رښتینې نجلۍ وه. په بدو نه پوهېده.
نه یې دې ته نوم ورته و او نه نورو خلکو ته یې حلوا ورته وه. موږ به ورته ګنجکه ویله. موږ به چې بهر وتو دا به لکه سیوری راسره وه. د دې نه ښه ساتونکی مو بل نشو پیدا کولی. د باغونو له منځه به خامه لار موږ روان وو. منځ ته چې ورسېدو ګنجکه مې ودروله او زه لاړم. د بوټو له منځه مې جامې راواخیستې. نارینه کالي اغوستل سخت کارو. اول به مې خپلې سینې په ټوټې کلکې تړلې. خړ پرتوګ او خړ کمیس مې واغوست او د پاسه مې پرې بله چپنه واغوسته. لنګۍ مې په سر کړه او د عربانو غوندې مې نیم مخ هم پکې راپټ کړ. بېرته ګنجکې ته لاړم. هغه هکه پکه وه. له لاسه مې راکش کړه. مال راځه چې ځو. خو هغه له ځایه ونه خوځېده. مخ مې ورښکاره کړ. ما ویل ودې پېژندم. ګنجکې خولې ته لاس یوړ. په حیرانۍ وویل دا ته یې ګلدخت دی؟ دا د سړو جامې دی ولې واغوستې؟ ومې ویل هسې بس چپ شه. یوه خبره درته کوم چاته خو به یې نه وایې. سر یې داسې وخوځوه چې نه یې وایې. ورته ومې ویل ښه ګوره څوک درنه خبر نه شي. مشره خو بیخي نه. موږ نه بازار ته نه ځو جومات ته ځو. د ګنجکې لاندینۍ شونډه ورپېده. ویې ویل نو تا خو ویل چې بازار ته ځو که نه؟ ځان سره وغورېده. ورته ومې ویل ګوره بازار ته هم ځو خو لږ وروسته بیا ځو. اوس جومات ته چې د مولانا مسلې واورو جومات ته باید لاړ شو. ګنجکه هکه پاکه شوه. سترګې یې په ما خښې وې. زارۍ مې ورته وکړې چې ګوره خیر دی دا مسلې ډېرې ضروري دي. که چاته دې ونه ویل حلوا درته اخلم. د دې نو حلوا ډېره خوښېده. ګنجکې چې د حلوا واورېدل خولې یې اوبه را پرېښودې. د شونډو لاندې یې استا وویل حلوا حلوا خورم یې. د همدې خوږې حلوا په دمه مخ په جومات ورغلو. زه د نکاح په نوم یو واړه کلي کې زیږېدلی یم. مور مې ویل چې ښه ځای کې په خراب وخت کې پیدا شوې. وخت خراب و. څوک له سبا نه و خبر. په یوه کال کې هر څه بدلېدل. اول مې د صلیبیانو راتګ واورېد. په قسطنطنیه کې مې د دوی د کړو ظلمونو ډېرې کیسې واورېدې. ډېر کورونه یې لوټلي وو. د کلیسا مجسمې ماتې کړې وې. وروسته پکې بیا د سلجوقیانو د حملو کیسې راغلې وې. د دې ویره لا نه وه ختمه شوې چې مغولو بې رحمې حملې شروع کړې وې. د دښمن یوازې نوم او څېره بدلېده او زموږ ویره به لکه په لوړو غرونو پرته واوره هماغسې لا پسې پرته وه. مور او پلار مې تنور یا نانوای لره. دواړه عیسویان او ښه انسانان وو. ماشومتوب کې مې لومړی شی د تودې ډوډۍ بوی په یاد دی. له ماشومتوبه پوهېدم چې مالداره نه و خو په دې هم پوهېدم چې غریب هم نه و. ځکه د پلار دوکان ته مې سوالګر راتلل. هره شپه به مې له ویده کېدو مخکې پلتۍ ووهله او په دې به مې شکر کاوه چې وږي نه یو ویده شوي. خدای سره به داسې لګیا وم لکه ملګري سره چې غږېږم. ځکه هغه وخت مې خدای سره ملګري وه. د 2 کالو چې شوم مور مې 2 ځانې یا امیدواره شوه چې دې نه مخکې یې څو بچي زیان کړي وو. خو زه لا وړه وم او په دې کیسو نه پوهېدم. زه دومره ساده وم که دې راته ویلي وی چې ماشوم څنګه پیدا کېږي درته به مې ویلي وو د وړو له پیړۍ. خو زما د مور په خېټه له ورایه معلومېده ډېره پیړه وه. قابلې مې مور ته وویل چې خېټه کې دې اوبه راټولې شوي. خو زه وړه وم. ځان سره مې وویل دا خو څه بده خبره نه ده. خو نه مې مور پوهېده او نه قابله چې مور مې په 3 زامنو امیدواره ده. ورونه به مې د مور په خېټه کې سره په جنګ وو. له جوړېدو سره یې د یوه لستونې د نوم کل متاوه وه. زما ورور داسې پیدا شو. پلار مې ورو ورو ملامته و. مور یې د ده له لاسه مړه شوه. په همدې خاطر یې ښه نه راته. مور مې چې مړه شوه پلار مې تریخ مرچکی شو. د تنور حالت هم خراب شو. موږ ویرېدو چې سوال ته مو لاس اوږد نه شي. په همدې خاطر به مې هره ورځ لږ ډوډۍ خپل کټ لاندې پټوله. خو ټوله وچه شوې وه. ورور مې تر ما ډېر ځورېده. ما تر 2 کالو مینه لیدلې وه. خو په هغه خفه ومه. ما ځان په دې بختور ګاڼه چې پلار را باندې نه غوسه کېږي. که هغه ورځ مې د ورور خدمت کړی و هر څه به بدل شوي وای او زه نن په قونیې کې نه وای. ژوند عجیب دی. پلار مې 1 کال وروسته بل واده وکړ. د ورور ژوند کې مې دا بدلون راغلی و چې پلار سره به پرې اوس هم میرې غوسې کولې. وروسته به مې چې وخت پیدا کړ له کوره به وتښتېد. بېرته به چې راغی بد ملګري به یې پیدا کړي وو او بد کارونه به یې ترې زده کړي وو. یوه ورځ مې پلار دومره ووهه چې هسې خدای له مرګه وساته. ورور مې له هماغې ورځې بدل شو او په سترګو کې یې غوسه او کرکه پیدا شوه. کاشکې زه پوهېدی چې څه فکر یې کوو. کاشکې پوهېدی. کاشکې مې مخه نیولې وای.
څه موده وروسته مې د پلار او میرې مړی ولیدل. چا ورته په اوړو کې د موږکانو زهر اچولی و. ټول مې په ورور شکمن و. ساتونکو چې تر څو پوښتنه کوله ورور مې په خیس پکې کړې وې. بیا مې ونه لید. په دې لویه دنیا کې زه یوازې پاتې شوم. هغه کور کې مې مور بوی و. نوره پکې نشم اوسېدی. تنور یا نانوایي کې هم ژوند نه کېده. ځان سره مې وویل چې ترور یا ما کره لاړه شم، ځکه همدا یو خپلوان را پاتې و. ترور مې تروشه او یوازې ښځه وه او قسطنطنیه کې اوسېدله. کور او دوکان مې پرېښودل. د ترور د کاله لاره مې ونیوله. لاړم د قسطنطنیې په ګاډۍ کې سپره شوم. زه 14 کلنه او تر ټولو ځوانه سورلی وم. 100 ساعته مزل مو چې وکړ، غله مخې ته راووتل. له کڅوړو، بوټانو، پیڅکو، خولۍ او کمربندونو یې پیسې راویستې. ټولې ګاڼې یې ټولې کړې او ګاډیوان یې هم تلاشي کړ. ما سره هېڅ هم نه و. په یو کونج کې غلې ناسته ومه. غله په تلو چې مشر یې ماته راوکتل او ویې ویل څنګه یې ښایسته کې. زه له شرمه سره شوم. ځواب مې نشو ورکولی، خو د مخ سرخۍ مې هغه په ځواب کې و. د غلو مشر غوښته چغې یې کړې، دا نجلۍ او اسونه ځان سره رامخته کړئ. ما ژړل، زارۍ مې کولې، زور مې کاوه چې ترې پاتې شم، خو هېڅ یو مسافر مې مرسته ونه کړه. غلو سره یو ځنګل ته لاړم. د ځنګله منځ کې د غلو کلی و. ډېرې ښځې او ماشومان پکې و. ګرد چاپېره د پسونو، وزو، خنزیرانو رمې ګرځېدې. که دا غله پکې نه وای نو دا راته د دنیا تر ټولو ښایسته ځای و. څو شېبې وروسته پوه شوم چې زه یې دلته ولې راوستی یم. د غلو یو بل لوی مشر د مرقې په تبه پروت و. دوی ډېر بوټي او کپې ورته وکارولې، خو ګټه یې ورنه کړه. له کلونو د مرضۍ په بستر پروت و، خو کوم چا ورته د جادویي ټوټکې ویلې وه. کومې پیغلې جلۍ سره دی یو ځای شي، مرض د هغې ته ځي او ته ښه کېږي. ژوند کې مې له ډېرو یادونو کرکه کېږي او یو پکې د ځنګله وخت دی. حتی که همدا نن هم ځنګل را یاد شي، یوازې د څېړۍ ونې به یې یادوم. د مینې 40 اصول 14مه برخه. د غلو مشر په سخته تبه پروت و. چا ورته ویلي و کله کومې پیغلې سره یو ځای شي، مرض به د هغې ته انتقال شي. په ژوند کې مې له ډېرو یادونو کرکه کېږي. په دې ځنګل کې دلته ټولې ښځې یا د غلو ښځې وې یا هغه فایشې وې چې په خپله خوښه دلته راغلې وې. زه نه پوهېږم چې دا ځای ورته ولې له ښاره ښه ښکارېده، خو ما ځان سره ویلي و چې له دې ځایه به تښتم. ځینې وخت به مې د اشرافو ګاډۍ لیدې چې د ځنګله له منځه به تېرېدې. زه نه پوهېدم چې دوی یې ولې نه لوټل. وروسته پوه شم چې دوی به غلو ته باج ورکوه او له دې ځایه به خوندي وغوښتل. په دې خبره پوه شوم چې د تلو لاره مې ځان ته برابره کړه. یوه ورځ یوې ګاډۍ ته ودرېدم. ورته مې ویل خیر دی، ما ځان سره بوځئ. ښه پوهېدل چې پیسې نه لرم، خو رانه ویې غوښته. ما هم د پیسو په ځای بل څه ورکړل. قسطنطنیې ته چې ورسېدم ایله پوه شوم چې دا پیسې ولې ځنګل ته تللې، ځکه ځنګله له ښاره ډېره لرې و. ترور پسې مې ځکه ونه ګرځېدم چې ما غوندې بدکاره نجلۍ یې کور ته دننه هم نه پرېښوده. څه موده وروسته مې ښار اروا وخوړه. بله دنیا کې وم. د قدرت، شوخي، تیری، ظلم او ناروغي دنیا کې وم. څو ځله امیدواره شوم او څو ځله مې ماشوم وغورځوه. بیا مې بدن دومره خوار شو چې هېڅ دوه ځانې کېدو ته نه وم جوړه. نه کوڅو کې مې د سر په سترګو داسې شیان ولیدل چې په خوله نه راځي. له ښاره راووتم. د حیواناتو په سیمه کې وم. دا ځل د سرتېرو، مداریانو، ممثلینو، کاهنانو او کډوالو په منځ کې ورکه شوم. دوی ته مې د عیش و عشرت وسایل چمتو کول. وروسته بیا اصحاب خراب یې وموندلم او په زوره یې د فیشخانې ته راوستم. مشر مې چې تر څو رانه کار اخیستی شو، په دې کیسه کې نه وه چې څوک یم او د کوم ځای یم. او بیا چې خبره شوه چې نه امیدواره کېږم، بیخي خوشحاله شوه. دا چې شنډه وم، دښته نوم یې راباندې کېښود، خو دا ورته ډېر وچ کلک ښکاره شو. بیا یې ورسره ګل هم یو ځای کړ او زه خو هسې هم د دښتې ګل په نوم وم. نه مې څوک و، نه مې په کار شو او نه په دې خفه شوم، ځکه ګلان مې خوښېدل. نور مې د بایلات څه نه لرل چې بایللي مې وای. هر څه مې له لاسه ورکړي وو. ایمان مې هم د پټو ګلونو باغچې غوندې پټ دی. یو وخت به د ګلونو منځ ته لاړم او بوی به مې کش کړ،
خو داسې ورځ هم راغله چې له باغه یې راوویستم او له جنته یې راوشړلمه. اوس په دې تمه یم چې خدای راته بیا خپله غېږه پرانیزي. کاشکې ورته د ماشومتوب غوندې بیا نږدې شم. په همدې تمه باغ کې ګرځم چې کومه ورځ بیا پیدا کړم. بالاخره کنجکې سره جومات ته ورسېدم. باور مې نه کېده. د هر دین هر مذهب خلک راټول شوي وو. ګڼه ګوڼه ډېره وه. د ښځو او سړو دواړو ځایونه ډک وو. د پښې ښودو ځای نه و. په دومره ګڼه ګوڼه کې به مې ځان ته ځای څنګه پیدا کړی و. ناهیلې شومه. په دې وخت کې مې له مخې یو سوالګر پاڅېده او بهر راووته. زه زر لاړم او د هغه په ځای کېناستم. کنجکه راته له جوماته بهر ولاړه وه. ما د سړو جامې اغوستې وې او د سړو ځای کې ناسته وم. ویره هم راسره وه. مالکه اوس پوه شي چې ښځه د سړو جامه کې راغلې څه به وایي. که پوه شوي وي نو چې فاحشه جومات ته راغلې څه به یې کول. په دې خبرو مې فکر پرېښود. د مولانا مسلو ته په تمه وم. ما داسې غږ غوښته چې سمه لار راوښیي. ذهن مې له ټولو فکرونو شکونو پاک کړ او مولانا ته غوږ شومه. رومې په قلاره او شمېرلې خبرې پیل کړې. الله جل جلاله غم او خفګان داسې پیدا کړي چې خوشحالي او نیکمرغي ترې پیدا کېږي. دې دنیا ته هسې د کون فیکون دنیا نه وایي، یعنی کېدل او پیدا کېدل. په دې دنیا کې هر څه متضاد شی پیدا کېږي. یوازې الله جل جلاله ضد نه لري او په همدې خاطر یوازې پاتې شوی هم دی. مولانا چې غږېده غږ یې لکه خوټېدلې چینه همداسې پسې لوړېده. زیاته یې کړه. لاندې افلاک او پورته فلک دی. دنیا همداسې ده. قحطي او پریماني، جګړه او سوله، هره ماده تضاد لري. دا مه هېروئ چې خدای هیڅ شی بې دلیله نه دی پیدا کړي. حتی په دنیا کې هره دانه خپل ځانګړی ځای او نظام او دلیل لري. زه پوه شوم چې په نړۍ کې د پیښې او تصادف په نوم څه شی نشته. هر څه د یوې موخې لپاره پیدا شوي. د مور امیدواري، په خېټه کې د 3 ورونو جنګ، حتی د مور او پلار مرګ، ځنګله کې سختې ورځې، د قسطنطنیې نندارې، دا ټول زما د کیسې پوره کېدو لپاره و. هره سختي خپل علت او دلیل لري. ما تشریح کولی نه شول، خو شتون مې احساساوه. په دې ماسپښین مې چې د خلکو په دومره ګڼه ګوڼه کې د مولانا خبرې واورېدې، یوه شیبه مې زړه سپک او آرام شو. دا آرامتیا بیخي هاسې ګرمه او نرمه وه لکه زما د مور د لاس ډوډۍ. سوالګر حسن، قونیه، 18 د اکتوبر 1240 کال. مولانا په مړه خېټه لګیا و. د ستونزو او سختیو فضیلت یې بیان کاوه. سړی دې خبرې کې و چې خپله پرې پوه شئ، چې نه پرې پوهېږئ نه یې کوئ. نور مې وار نه کېده. زه کله جوماته راووتم، د خلکو راوتو په تمه نه شوم چې کشکول کې خیرات راواچوي. خوب زنګولم چې یو نابلده سړی مې ولید. تورې جامې یې اغوستې وې. په مخ یې یو ویښته نه و. اوږده امسا په لاس نیولې وه او په یوه غوږ کې د سپینو زرو والۍ پرته وه. ما ته چا نه راکتل. عادت شوی وم. په همدې خاطر مې ویل ته صبر چې مخ راواړوي. خو درویش ښي لاس په سینه کېښود او داسې سلام یې واچوه لکه سړی چې خپل کوم نږدې ملګري ته لګیا وي. زه حیران شوم. ما ویل په بل چا یې سلام واچوه. ناڅاپه مې هاخوا دیوال ته ولیدل، خو پوه شوم چې سلام یې په ما اچولی و. ما هم په زړه لاس کېښود او ځواب مې ورکړ. سر مې ټیټ کړ. ما ویل کچکول ته به مې کومه سکه یا وچه ډوډۍ راواچوي. خو درویش راغی او خوا کې مې کېناست او ویې ویل السلام علیکم وروره. خپل غږ راته عجیب و، وچ کلک غږ و. یاد شو چې دا ډېر وخت چا سره نه یم غږېدلی. خپل غږ رانه هېر شوی و. ځان یې راوپېژنده. نوم یې شمس تبریزي و. زما نوم یې وپوښت. ما ویل څه پرې کوې زما په نوم؟ درویش ګیله وکړه. هر انسان نوم لري. خدای ډېر نومونه لري، خو موږ یې یوازې په 9 نومونو پوهېږو. ښه فکر وکړه. خدای چې دومره ډېر نومونه لري، نو انسان کې خو خدای جل جلاله خپله ساپو کړې ده، نو دا به ولې نوم نه لري؟ نه پوهېدم څه به ورته وایم. ورسره ومې منله. ما هم یو وخت مور، پلار او مېرمن لرل. هغوی به راته حسن غږ کوه. شمس سره وخوځوه او ویې ویل ښه نو زه هم درته حسن ووایم. بیا یې داسې کار وکړ چې زما خیال کې هم نه راته. له جیبه یې د سپینو زرو عین راوویسته او ماته یې ونیوه. ویې ویل دا ستا شوه. بغداد کې مې له یو محترم سړي ډالۍ اخیستې. ستا قسمت کې وه. که کومه ورځ درنه ځان هیر شو نو دا آینه به درته د ننني ښایست بیانوونکې وي. په حیرانۍ مې وویل جزامي ته آینه ډالۍ کوې؟
خبره مې نیمه پاتې شوه. شاته چیغې جوړې شوې. ما ویل که کوم کیسه بر نیولی، خو چیغې لا پسې زیاتې شوې. پوه شوم چې څه بله موضوع ده. دې کیسه کې بر چیغې دومره نه وې. شیبه لا تېره نه وه چې په کیسه پوه شوم. ویل چې جومات ته کومه پایشه د سړو په جامه کې راغلی، اوس به یې نیولې وي او له جوماته به یې راوباسي. شاته ورپسې ځینې خلک چیغې وهي چې څنګ څارې کړئ، په درو یې ووهئ. غوسه خلک د کوڅې منځ ته راورسېدل. نارینه لباس کې ښځې هم ورسره د مرګ له ویرې رنګ الوتی و. له بادامي سترګو یې ویره ورېده. زه ډېر ځله داسې پېښو سره مخ شوی وم، خو هر ځل به حیرانېدم چې خلک یوازیتوب کې ولې ښه، شریف او مؤدب خلک وي، خو همدوی چې بیا ډلې ته ننوځي بدل شي، ګستاخ، ظالم او بې پروا شي. ځینې سوداګر او دکاندارانو، ځینې ترکاڼانو، ځینو یې حتی میږي هم نوي ازار کړي، خو ډلې ته چې ننوتل زړونه یې د کاڼې شول. داسې پېښې به زیاتره په وینه فیصله کېدې. بیا به یې مړی په ښار کې د لوی میدان څنډو ته راځړول، تر څو خلک ترې عبرت واخلي. زه راغلم چې شمس خبر کړم. هغه ښځه غریبه، څو چې ګورم شمس لکه د باد یا لیندۍ وتی غشی د خلکو خواته روان دی. زه هم ورپسې شوم، خو ور ونه رسېدم. تر څو چې خلک ښځې ته ورسېدل، شمس خپل امسا پورته کړه او چیغې کړې، وار وکړئ، صبر وکړئ، ودرېږئ. خلک ټول ودرېدل. سړو په ښځو ګزارونه بس کړل. ټول په دې تور کالي سړي سترګې خښې کړې وې. شمس وویل دا خو ډېر د شرم کار دی. چیغې وهلې او امسا یې په ځمکه ټومبله وویل یوه ښځه او درې سړي، دا انصاف دی؟ لوړ دنګ غوښن سړي وویل دې ښځې سره انصاف نه دی پکار، لیاقت یې نه لري. سړي په دې کار ځان د ډلې مشر وښود. زه چې ورنږدې شوم ومې پېژنده. بیبار څوکیدار و. د قونې ټول سوالګر ترې تنګ و. ویې ویل دې ښځې سړي تېرېستې او د سړو په جامه کې جومات ته راننوتې. شمس ورته وویل ښه ته وایې چې دا ښځه د سړو په جامه کې جومات ته په دې خاطر راغلې چې د مولانا بیان واوري، په همدې ګناه باید اعدام شي. دا جومات ته راتګ له کله نه جرم شوی، تاسې ته وایم. هیچ چا ځواب ورنه کړ. یو بل سړی له غوسې سور و. چیغې یې کړې اول خو په ښځو د جمعې لمونځ نشته، بیا دا ښځه پاکه نه ده، فاحشه ده، جومات کې څه کوي؟ د دې خبرو په اورېدو څو نور کسان هم چیغې کړې بې شرمې بې حیا سپکې ښځې. په یوه هلک دې خبرو ډېر تاثیر وکړ. په ښځې یې ګزار وکړ. ټکری ترې وښوید. د ټکري په ښویېدو د ښځې ویښته راخواره او لمر ته په ځلېدو شول. د ښځې ښایست له سړي زړه ویوړ. ټولو رډ رډ ورته وکتل. شمس چې د خلکو احساسات ولیدل په لوړ غږ کې وویل تاسې ووایئ چې دا ښځه بده ده او که نه؟ شمس چې دا خبره وکړه ښځه یې له لاسه ونیوه او له اوباشه یې را لرې کړه. هغه ورپسې داسې ونښته لکه بچی چې د ویرې په وخت کې د مور په ټکري پورې نښلی وي. بایبار شم ته نږدې شو او ویې ویل ښه کار نه کوې درویشه، ته دلته نوی راغلی، زموږ رواج سره بلد نه یې، هسې پکې مه رالویږه. یو کس راغږ کړ دا ته لا څنګه درویشې، دې د فایشو له مرستې دی، بل کار لا نشته. شمس سیبه غلی و. په مخ یې د غوسې نښې نه وې. ارام و. ویې ویل تاسې جومات کې دا ښځه څه ولیده؟ جومات کې لکه چې هاخوا دېخوا ګوري، صحیح مومن سره که خوا کې لوس انسان ودرېږي نه یې ورپام کېږي. څوک چې رښتیا د خدای ذکر کوي بې له خدایه نور هر څه ترې هېر وي. تاسې نن دا ښځه نه ده رسوا کړې، ځان مو رسوا کړی. د دې ښځې په نیولو سره مو وښوده چې ذهن کې مو خدای سره نه په بل ځای کې بوخت یاست. اوس بېرته جومات ته لاړ شئ. دا ځل به مو انشاءالله عبادت قبول شي. په ټوله کوڅه کې عجیبه چوپتیا خپره وه. یوازې د ګرد ذرې بادېدې، نور هر څه په ټپه ولاړو. شمس بیا چوپتیا ماته کړه. امسا یې خوځوله او ویې ویل زر کوئ، ټول ستانه شئ او د مولانا بیان واورئ. باور مې نه کېده. څوک ستانه نه شول، خو څو قدمه وروسته شول. هېڅ نه پوهېدل چې څه وکړي. ګرد چاپېره یې رټ رټ ورته کتل. دې وخت کې ښځه راښکاره شوه. ویښته یې لږ د غره سوی داسې خوځېدل او منډې یې کړې. د سترګو په رپ کې د کوڅې هغه سر ته ورسېده او له سترګو پناه شوه. دوو کسانو پسې ورمنډې کړې. شمس امسا پښو ته ونیوله او دواړه راولوېدل. نورو خلکو ورپورې وخندل، ما هم وخندل، تر څو چې سړي له ځایه راپاڅېدل. ښځه لرې شوې وه.
درویش هم تللی و نو دلته دا کیسه ختمه شوه. سلیمان شرابي قونیه 18 د اکتوبر 1240 کال. سر را باندې دروند و، لاسونو کې مې ساه نه وه، سترګې مې پټې کړې. لا د خوب غېږې ته نه وم تللی چې یو لوړ غږ بېرته را کېنولم. نږدې مې زړه ولاړ و، چیغه مې کړه څه شی وشو؟ مغولو حمله وکړه. خلکو وخندل، ګرد چاپېره مې ولیدل، نورو میخورو هم ما پورې وخندل. او ته خدای دې لیوني ته وګوره. د میخانې هاون هیرتس په لوړ غږ لګیا و، ویلې مه ورخطا کېږه سلیمانه، غږ له بهره راځي. مولانا له جوماته راووتی، مینوال یې ورپسې دي. کړکۍ ته لاړم، همداسې وه. د رومي پلویانو او مینوال له کوڅې تېرېدل او دی هم پکې په آس پور روان و. کړکۍ مې خلاصه کړه، لږ ورټیټ شوم. ما ویل دا خلک وګورم، ټول د میږي په مزل روانو. دومره را نږدې و که لاس مې ښکته کړی وی په سر یې لګېده. هسې شوخ فکر راغی. ما ویل چې څوک خبر نشي او له یو څو لونګۍ راواخلم. زر لاړم. هرستس ملاګرولو لپاره یو لرګی ساتلی و، هغه مې راواخیسته او په یو لاس کې مې کړکۍ ونیو او په بل لاس کې مې لرګی و. کړکۍ کې ښه ووتم. له یوه مې څنګه لنګۍ راواخیسته، پاسې راولوېدل چې راګیر شوم. زر مې پرې سلام واچوه. سړي چیغه کړه وشرمېږه، له میخانې سلام راچوې، ځان ته مسلمان هم وایې، خدای دې وشرموه، ولې ته نه پوهېږې چې شراب د شیطان عمل دی؟ ما یې ځواب ورکوه چې شنګ شو، په سر مې څه شی تېر شو. اول پوه نه شوم، خو وروسته مې پام شو چې د کاڼي ګزار یې راوکړ. که سر مې نه وای ټیټ کړی، غوټې راماته و. کاڼی زما له سره ووښ شاته میز. ایراني سوداګر چې ناست ول په هغوی ولګېد، خو دومره نیشه و چې هېڅ یې ورپام هم نه شو. کاڼی راواخیسته او ویې کته چې دا له کومه راغی. هیرتس په ورختایي راغږ کړ، سلیمانه کړکۍ بنده که او خپل ځای کې کښېنه. هله نو. زه له ډېرې اندېښنې رپېدم. ورته ومې ویل ولې خیر خو دی؟ بېرته میز ته ورستون شم. یو کس ګزار راوکړ، نږدې په دې سر یې لاویشتی وی، خو خدای خیر وکړ. هیرتس وروځې پورته واچولې او ویې ویل خیر نور به نو څنګه وي؟ خولې نه د شرابو بوی ځي او ته کړکۍ ته درېږې. ځان دې خلکو ته وښوده، څه دې کول؟ ځان سره مې وویل هغوی ته چې څه نو ګناه زه کوم، زور یې په دوی دی. زه لکه چې انسان نه یم، ووایه وایسته ګناه زه کوم، زور خو یې کم بخته په تا راځي. هیرتس مې په اوږه لاس کېښود او ویې ویل دومره زر مه خفه کېږه سلیمانه. ومې ویل خدای مې دې واخلي چې زه د دې خلکو له لانجې خلاص شم. دوی وایي موږ لکه چې خدای ته ډېر نږدې یو، په دې خاطر نورو ته په سپکه ګوري. هیرتس څه ونه ویل. دیندار او با تجربه سړی و، خپله نشهیي میلمنو سره په چل ښه پوهېده. شیبه وروسته یو بوتل شراب راته کېښودل. ما شراب څکل او هغه ما ته راکتل. بهر باد لګېده. یوه شیبه دواړه غلي وو او د باد کیسه مو اورېده. ځان سره مو وویل زه خو نه پوهېږم چې دې شرابو کې څه ګناه ده. که دومره بد شی وي جنت کې ولې روا دي؟ او که جنت کې روا دي دلته یې خوړل او څکل ولې حرام دي؟ هیرتس په ما سترګې ګنډلې وې او ویې ویل خدای ته وګوره بیا مه لګیا کېږه. څه په کار ده چې ته دومره پوښتنې کوې؟ ورته ومې ویل پوښتنې کوم چې فکر او پوښتنې ونه کړو. ګلپي او بادرنګ مو سره څه فرق کولی شو؟ خدای د عقل د څه لپاره راکړی؟ باید پوښتنې وکړو او تحلیل وکړو. هغه وویل سلیمانه کله کله درته اندېښنه کې شم. ورته ومې ویل چې ما اندېښنه کې کېږه. خو هیرتس خبره وغځوله. څو کالونه کېږي یو بل پېژنو، اوس مې میلمه نه یې، ملګري مې ښه سړي یې، چاته دې بد نه دي رسولي، خو ژبه دې لږه اوږده ده، ځکه مې درته اندېښنه کېږي. قونیې کې هر رقم خلک اوسېږي، د ځینو خلکو شرابیان ښه نه راځي. ځان او ژبې سره دې ډېر پام کوه. ورته ومې ویل ته ودرې د خیام یو شعر درته ووایم. هیرتس لا خبره نه وه کړې چې شاته ناست ایراني راغږ کړ یاره ژوندی خو اوسې، ته ووایه د خیام یو شعر راته ووایه چې زړه مو راتازه شي. نورو ناستو خلکو هم د ده غږ واورېد او په احساساتو راغلل او د شعر ویلو ته یې زه وهڅولم. زه هم میز ته پورته شوم او شروع مې کړ. د دین او د ادب مخالفت ته خو یې نه څکو، شراب که څکو نو یاره د خپل خوند لره یې څکو. دې وخت کې ایراني چیغې کړې رښتیا وایي په خوند، خو په دې خبره کې لا شک نشته، په دې خوند کله خلک پوهېږي. شوې یوه شیبه له دغه خپله خوده بې خوده شراب همدې ته څکو، نیشه همدغې ته کوو. له کلونو شراب څکم او خوښېږي مې، څه وکړم نو؟
یوازې دومره پوهیږم چې هر څوک د خپل ظرفیت هومره څکي. ځینې خلک د شپې پوره بوشکس کی خو چاته یې ازار نه رسی، خو د ځینو چې ګوټ له ستونې تیر شي بیا په ځان نه وي او ځناور ترې جوړ شي، دوی بیا په نورو بریدونه کوي. خو په دې شراب څه ملامت دی؟ ملامته موږ انسانان یو. که ډېر وڅکو عقل راځي او که لږ وڅکو خوشحالي را باندې غم کیږي. نه نیشه یو او نه روغ یو، خو ښه حالت د دې دواړو ترمنځ دی چې له دې څخه باید خلک لاس واخلي. چکچکې ووهل شوې. هیرتس هم وهڅولم. د قونیه یهودو په مالت کې مو د یو عیسوي په میکده کې له هر دین او مذهبه لاس واخیست. یوه شیبه ټول یو بل سره یو ډول او په یوه غږ شو. له ټولو ګناهونو او شکونو سره مو بیا هم یوه شیبه داسې احساس کول چې خدای ګنې ټول ګناهونه را وبخل او مینه را سره لري. د خدای مینه مو د زړه او وجود په تل کې احساس کړه.